بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دا زموږ په علاقه کې چې حاجي د حج سره ځي نو هغه ته د کور څخه د مخه یو بله دروازه ورته جوړه کړي او داسې هارونه او ګلانو غاړګۍ ور په غاړه کوي. دا د شریعت په رڼا کې څه؟ علامه مفتي محمود الحسن گنگوهی نور الله مرقده په خپله فتاوی محمودیه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 445 هغه لیکلي دي چې دا ټولې طریقې خلاف سنت دي او غلط دي، د پرېښودو قابله دي چې دا پرېښود. او محترمینو، دغه نن سبا دا رواجونه رسمونه په دیندارو طبقه کې هم اثر کړی دي، ځکه د زبدة المناسک په حواله سره لیکلي دي چې نن سبا دا رواج هم سوی دي چې دا غاړګۍ و هارونه او دا ور په غاړه کوي. هغه لیکلي دي چې دا رسم د فیشن پرستو خلکو ایجاد کړی دی، خو نن دا په ګوتو کې هم سوی دي نایان ګوتې وتړي نو هارونه او غاړګۍ ور په غاړه کوي او داسې اجان اجې هم هارونه او غاړګۍ ور په غاړه کوي. بس خو اصل خبره دا ده چې نن سبا په هر شي کې پیشن لږ زیات سوی دي. الله دې موږ ته د سنتو اتباع را په نصیب کړي او دغه شانو سره د خلاصۍ را په نصیب کړي چې خپل هغه مخکې دین دوباره را ژوندی کو چې په هغه کې اساني هم وه، سهولت هم و. ځکه نن سبا ما خپله داسې خلک ولیدله چې د حاجي مخ له کلل یو د دې وجې څه نه کړي چې د غاړګۍ پیسې نه درلودې چې غاړګۍ یې پره نیولې وه. نو داسې رواجونه دي، دین په خپله ځان ته ګران کول دي. د شریعت په رڼا کې د دې هېڅ حیثیت نشته، دا پرېښول پکار دی.